چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډۍ تمنډې والے چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړې او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته وویل چې بوډۍ ته څه کوې وی داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلکو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسره وی په آرام کښېنه واپس شه او د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکوي هغې ورته وی چې بچیه دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه اوس ډېره مزېداره خبره ما ته یې وی چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وی را واپس کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس کړي چې منډه ولې وهې ورته به وی یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے با بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کس با جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرے قیامت کے معاملہ د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا مانا چې یوانی کی دی کړي یو په لس یو په وسوا یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معاملہ د کرم بینو علا بمونږ د جنت تقاضا کو او جنت تبزو او که معاملہ د عدل شروع شوا نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه شپږ میاشتې نه جوړېږي شپږ میاشتې نو د شپږ میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې
د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه اسې خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې هم بنګله اخیستی شي څه ټوغکی راغی په پاکستان ټوغکی پرې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاء دی چې هغې له خزان نشته هغې له زوال نشته واحد نظام د اولیاء د بزرگان رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده دا نانکه په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي که څوک نکه په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دی د هغې بازار همیشه ګرځي زما عزیزان قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسم بیا وحی په لغت القاء السریع ډیره زر القاء کېدل سړي ته دا د وحی لغوي معنی بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو خبره بیا وګدي وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسېد ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت نه ورکو د حورو باس کئ زما خپل ښځه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حورې پکار دی او نه غلمانان پکار یو ټکی غواړم کدی په وس کې وي خو را سره واده وکړه او کدی په وس کې نه نو په آرام کښېنه جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم وی څه خبره وی په خدای مین یم که خدای راته ځان ښی خو مسلمانېږم کني والله کې مسلمان اوس امام فخر الدین رازی ډکې سوچ کوي چې اے بار الهه دا شی خو زما په وس کې نه دی چې زه ستا ته وایم چې دته ځان وښایم نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته په زړه کې القا وشوه القا راته وشوه چې ووایه ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان ښیي امام فخر الدین رازی ورته وایي چې ما ورته وایي چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي هغه ورته لیکلي راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغسته
چې لیکلي واغسته چې شپه راله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځان ونه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه یې په جړا تېره کړه، دې سهار کې وله خوب ورغی. څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړه. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ورته کېږي. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی، ډېر لوی سړی. د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی، ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره، اسانه. څو ورځې پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېږده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېر یا به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغی؟ هسې وایم زمونږ دا ملک عجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانه. دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو، زه په تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلي چې نصیر الدینه تمام ګناهونه مې درته معاف کړه. غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی و. اخري ملاقات له ورغلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي، دعا راته وکړه. نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله. ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وی او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. نو دعاګانې مې د هر چا اخیستې. ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. د رحمان کله بادشاه کله فقیر، بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې، مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسي. نو زه خپله فقیر یم. دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي، غصه راشي چې دروغ مه وایي، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرامو تمیز وکړئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه، هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي، 3 تبلیغه. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ورسره نشي ویلی
پزړه کې ور سره قطع تعلق وکړه، مخې په کفن کې مګو. زه تاسو ته ایمانی وایم، زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي، مرتبان دی، هر ګند بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم، دا هغه سړي جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان نه جاڼه ځان نه جاڼه الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها زید څه او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان وریو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی په هغه قبر رحمت نه وری. ٹھیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړی په هغه قبر رحمت نه وری. دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي الته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې په هغه رحمت وری. زه چې مړ شم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې هم ځای دی. درکشه خپل کار کا مړی لا به ناراضي مرازه واده لا به ناراضي مرازه مړی ژوندی خو دې ته وایي. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانشي. که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونه شي. مینه بم خدای د پاره کې، مړی بم خدای د پاره کې، ژوندی بم خدای د پاره کې، چاله بزیم د الله د پاره، چاله بنظم د الله د پاره. زما په دې خبره پوه شو؟ زیبم چاله د الله د پاره. زمونږ ښار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ پې ولاړ یو صاحب، یو لګیا دی الله لا اله الا هو الحي القيوم دا دې سپېږمه ته ور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره هلته تبارک الذي شروع کړې ده، څوک چې ګوره قرآن یې راغسې هلکه څه کوې دا څه کوې تبارک الذي. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذي وایئ؟ تبارک الذي پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذي به هغه سړي په قبر څوکیدار ولاړي چې کوم سړی هره شپه وده کېږي او په خپله یې ولولي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په خپله یې ولولي او بیا وده شي. نو دا سړی چې مړ شي تر قیامته پورې به تبارک الذي د ده په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي نو دی به یې دفع کوي، لاندې به یې نه پرېږدي. په قبر ورته تبارک الذي ووایه که نه؟ ووایئ بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره. دا چاته خدای ویلي؟ چاته ویلي؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبره څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نشي، چا چې په دنیا کې د خدای خدای او ستا پیغمبري ونه منله، په خپل ذات مې دې قسم وي که تاویا کرتم د دپاره بخښنه وغواړې نو پرې به نه دما. اویا کر باید کرسي لوټې دم کو د مړي سپېږمو ته ور واچو. د یو په قبر ولاړم خلقو آواز وکړو ویل ټول وایي چې دا ښه سړی هغه څوک و؟ د هغه کنزل به څه و؟ ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله، ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلي دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلي دي. دا الفاظ د هغه په قبر آواز وشو ویل ټول وایي چې دا ډېر ښه سړی و. زه پرې راپاڅېدم مال خبره واورئ خاق شو ویلی مالوسې قبر پرانیزئ که دی په څلور بولي نه نو ما نه دا ګیره کلک لا پې ولاړ یې او دی لاندې په څلور بول
خرتمو چې دا ټول خسړې به هغه چاته وای چې چا د خسړې توپ کارونه